أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يستحب في الوضوء. باب ثابت فبیان کی ما دهغه یستحب چې مستحب دی فی الوضوء په اوداسه کې چې په اوداسه کې کم شیان مستحب دي دهغه بیان دی. وهي دا مستحب دا اوداسه چې دی ستة شپږ دانې دي. ستة شپږ دي دا مستحب دا اوداسه. الاول اول مستحب دا اوداسه چې دی النیت نیت کول دی. نیت دا اوداسه چې د پاره د پاکی چې زه پاکی کوم په دې باندې دا نیت کول په اوداسه کې مستحب دی. والثاني او دویم مستحب دا اوداسه چې دی الموالات پلپسیوالی دی. دا اندامونه به پلپسې مینځي لکه څنګه چې مخ پریولې لاسونه پریولې بیا د سر مسح وکې بیا پښې پریولې دا یې پلپسې به یې مینځي. داسې نه چې ته مخ پریولې بیا یو ګړی بعد بیا ناستې بیا لاسونه پریولې بیا پښې پریولې دا رقم نه پلپسې به یې مینځي. والثالث او دریم مستحب دا اوداسه چې دی البدایة شروع ده بالمیامینه پراسته اندام سره. اول پلا به په اوداسه کې پراسته اندام باندې شروع کړي دا په اوداسه کې مستحب دی. الرابع او څلرم مستحب د اوداسه چې دی مراعات ساتنه د ترتیب د ترتیب بالبدایه په شروع کې په شروع کولو د اوداسه کې د ترتیب ساتنه دا مستحب دی. څنګه ساتنه بما بدا الله تعالی چې څنګه الله تعالی شروع کړی ده به په هغه سره لکه په آیات کې چې الله تعالی اول وایي مخان پرې مینځي بیا لاسونه پرې مینځي بیا د سر مسح وکړي بیا پښې پرې مینځي. پر دغه ترتیب باندې شروع کول د دغه ترتیب ساتنه دا چې دی دا مستحب دی. والخامس او پنځم مستحب دا اوداسه چې دی استيعاب کښیستل دی جميع رأسي د ټول سر بالمسح په مسح سره ټول سر په مسح کې راوستل دا مستحب دی. څلرمه حصہ د مسح چې ولا دا فرض و او ټول سر په مسح کې راوستل دا مستحب دی. والسادس او شپږم مستحب د اوداسه چې دی مسح د رقبتی د غاړې بماء جدید په نوي اوبو سره د غاړې مسح د گردن مسح یا د غاړې مسح د دې دپاره نوي اوبه را اخیستل دغه چې دی دا مستحب کار دی. صدق الله العلی العظیم.